بیا هم ښه راغلاست د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو. په دې هیله چې رک روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو نن به درته د اور او مینې ناول څلورمه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تېره برخه کې مو واورېدل چې شمشاد د سولې خواته ورغی. سولې ورته وویل څنګه یې؟ ته نو بیخي کلک زړه لرې، راپسې هېڅ نه خفه کېږې. شمشاد چې خپلې سترګې د سولې په مخ کې ورګنډلې وې هېڅ یې نه ویل. بیا سولې ورته وویل څنګه دې وچله تروش نیولی او په تندي دې 12 بجې دي. په ما غوسه یې وکړه په ځان. شمشاد وخندل او ویل سولې ستا په مخ کې د خبرو جرأت نه لرم. تا چې ووینم حیران یم چې کوم ځای ته دې وګورم، ځکه ډېر درپسې خفه کېږم. دې وخت کې د سولې ټولګیوالې رخسار پرې راغږ کړ چې ای شمشاده زموږ سولې سره دې څه کیسې پیل کړي چې هېڅ نه خلاصیږي. شمشاد چوپ شو. رخسار ته یې ور وکتل او ویل وبخه لکه چې ستاسې وخت مې ونیوه. شونډې یې ورېږدېدې او ویل هسې مې سولې سره لږ کار و. رخسار موسکی شوه، ژر یې خپل مخ د ټیکري په څنډه پټ کړ او ویل هسې نه چې پټې خبرې وکړئ او زه مو مزاحمه شم. سولې وخندل او ویل نه. د ښوونځي 4 میاشتنۍ ازموینې تېرې شوې، پایلې بیا اعلان شوې او د 12م ټولګي په دې ازموینه کې بیا شمشاد اول نمره شوی و. د شمشاد وروره توریالی به کله کله کور ته راته او ډېری وخت به یې د حکومت پر ضد جګړې کولې. یوه ورځ شمشاد ورته وویل لالا وضعیت بیخي ښه نه دی، هره ورځ چې تاسو جګړې کوئ نو له هوا مو د ملي اردو چورلکې په توغندیو ولي. ځان ته پام کوه. مور یې ملالۍ وویل توریالیه زویه، د زریالي مړینې مې زړه سوری کړی دی، غم یې دومره دروند و. وګوره وضعیت مې څومره خراب شوی دی، سترګې مې دید هم پرېښی او په وجود ماته شوی یم. بیا په ژړا شوه. زما توریالیه زویه، د زریالي څېره مې هېڅ له سترګو نه لرې کېږي. هره ورځ چې دا بیرونۍ کوټې ته وګورم زریالی مې یادېږي. هغه د دې کوټې په جوړېدو ډېر زحمت ګاللی و. ورور یې د خپل ټیکري په څنډه خپلې اوښکې پاکولې. د ملالۍ د دې خبرو په اورېدو سره شمشاد له سترګو هم اوښکې روانې شوې، خو توریالي هېڅ نه ویل. څو شېبې ټول چوپ شول. بیا ملالۍ غږ کړ چې توریالیه زویه زما د ژړا خاطر وکړه، مه کوه زویه نور مزه. په دې وخت کې د توریالي جیب کې موبایل وشړنګېده. مخکې تر اوکې کولو شمشاد ورته په خندا وویل چې توریالی لالا څوک دی، خو هغه ځواب ورنه کړ او تلیفون یې اوکې کړ. ویل بلې. مخکې تر مخخې ورته وویل چې سمه ده همدا اوس درځم. ملالۍ وویل څوک و؟ څه یې ویل؟ خو توریالي خبرې بلې خوا ته بوتلې او ویل چې ادې زه به نو لاړ شم. د کوټې تر دروازې ووت. مازدیګر مهال د کلي دوکان خواته شمشاد وخوځېده څو له ملګرو سره یې وګوري. سوله په خپله دروازه کې ولاړه وه.
له لرې یې په شمشاد سترګې خښې کړې وې او په زړه کې ویل زما بې جوړې ښایسته او په قد دنګ شمشاده. شمشاد د سولې له دروازې تیر شو. سولې یې ښه په مړه ګېډه دیدن وکړ، خو شمشاد چې لا سولې پسې ډېر هم خفه شوی و یې نه لیده. سولې د شمشاد شمېرې ته زنګ وواهه. کله چې شمشاد تلیفون اوکی کړ، سولې په کړس کړس خندا پیل کړه او ویل همدې ځای کې چې ولاړ یې ودرېږه، ونه خوځېږي. خبرې در سره په تلیفون کوم، خو ښایسته څېره دې په خپلو سترګو ګورم. شمشاد په خندا ورته وویل ښه ته نو په بام ولاړی او له هغه ځایه زما دیدن کوې. بیا یې په غوسه ورته وویل له بامه ښکته شه، هسې نه چې پلار او یا مشر ورور دې در باندې رانه شي. سولې ورته وخندل او ویل زه د دروازې له درزه در ګورم. 20 دقیقې وشوې دیدن دې کوم. بیا یې وخندل ته لا خبر هم نه یې. شمشاد خپل سر وګاروه، په ویښتانو کې ګوتې تېرې کړې. شاعرانو خو دروغ نه دی ویلي. یو وخت مې یوه ټپه اورېدلې وه او ویلي وه چې مازدیګر ښه وي دیدن کېږي، ورکه دې ورځ چې انتظار کې تېره شي نه. بیا سولې وویل شمشاده توریالی لالا او ملالۍ ادې څنګه ده؟ هغه وویل ملالۍ ادې ښه ده، خو د توریالي لالا دې الله مل شي، د هرې ورځ پیل او پای یې په جګړه کې وي. زه پرې ویرېږم چې یا ځان مړ نه کړي او یا کوم بل څوک. د دوی خبرې نه وې خلاصې چې د شمشاد د ملګري زرغون پرې راغږ کړ. ویل شمشاده څنګه چل دی؟ دغو ورځو کې په تلیفون کې ډېر بوخت یې. شمشاد سولې ته وویل اوس مې یو ملګری راغی، د سره خبرې کوم بیا به غږیږو. سوله او شمشاد د ژوند او مینتوب په داسې پړاو کې و چې کله به یې طبیعت، کله به د سولې او کله به هم د شمشاد ملګري غمازان کېدل او د دوی ترمنځ به یې د وصل کړۍ په فصل بدلولې. که څه هم شنو ونو د پاڼو په کولو سره په ښوونځي کې د شمشاد او سولې ترمنځ د جدایۍ دیوال آباد کړی و او په ښوونځي کې هم نجونو او هلکانو دوی پسې څار کاوه چې سوله او شمشاد څه کوي. خو بیا هم دوی یا په کلي کې د دروازې له درزه او یا هم د ښوونځي په رخصتۍ ساعت کې یو د بل په دیدن سترګې مړولې او ښه په مینه به یو بل ته کتل. منی په رارسېدو او د مني په اصل کې د شمشاد او سولې لپاره د ښوونځي په دروازه کې د دیدنونو د پای زیری ورکاوه. خو بیا هم دواړه خوښ ځکه وه چې خپلې لوړې زده کړې به وکړي. ورځې تېرېدې او شپې سبا کېدې. شمشاد او سولې د یو ځای کېدو هیلې په دې موسم کې درلودې. بزګرو د خپل فصل حاصلات راټول، میږیو غنم او وریژې خپلو غارونو ته وړلې او په هوا کې زاڼو د طبیعت سندرې ویلې. خو ښکاریانو ټوپک په لاس د زاڼو مرګ ته ملا تړلې وه او دا فکر ورسره نه و چې دا زاڼې هم بچیان او ځالې لري. توریالی له 2 تنو ملګرو سره د جنګ په لومړۍ کرښه کې جنګېده او 15 جنګیالیو ترې 20 متره وروسته په مقابل لوري ډزې کولې.
د هرې شېبې په تېرېدو سره جګړه سختېده. له ښاره کېدونکو ډیسي توپونو او هوانونو غږ شېبه په شېبه زیاتېده. د سهار 8 بجې جګړه پیل شوې وه، خو دا مهال 11 بجې وې. توریالي په خپله لاسي مخابره کې د توپان 12 په نوم په مخابرې غږ کاوه، خو چا نه ځوابوله. د حکومت د بریدګرو جنګیالیو شمیر ډیر و. له ښاره غټو مرمیو هم د توریالي دوی د جګړې سیمه تر هدف لاندې راوستې وه. د توریالي جنګیالیو د ده په شمول هیڅ هم نه ویل. شپږو تنو یې کیڼ اړخ په 300 مترۍ کې هغه 2 پوړیزه کور تر اور لاندې نیولی و چې سیمه ییز پولیس پکې ځای پر ځای شوي وو، او په دوی کې د راکټ او ګرنکوف یا پیکا ډزونه کول. شېبه په شېبه د ډزو غږونه ډېرېدل. توریالي بیا هڅه کوله چې توپان 12 مخابره باندې غږ وکړي او هغه یې خبرې ځواب کړي. پرله پسې توریالي توپان 12 غږونه کول او هممهاله یې ورسره مخامخ د ملي اردو په هغو سرتیرو دفاعي ډزې کولې چې غوښتل یې دوی ته ځانونه رانږدې کړي. دا وخت له ښي اړخه هم د یوې لوړې کلا له څنډو ملي پولیسو د توریالي دوی په ځای د راکټ ډز وکړ او دوی یې له اور لاندې ونیول. توریالي خپلو 9 جنګیالیو ته د تعرض قومنده وکړه او ښي اړخ ته یې په پولیسو د 82 میله متري توپ او راکټ د ډزې کولو امر هم وکړ. جګړه تر بل هر وخت ګرمه شوه. توریالي په خپله لاسي مخابره کې د توپان 12 او مرکز 9 شبکو غږونه کول، خو چا یې مخابره نه ځوابوله. له مخامخ هدیرې څخه د ملي اردو ټانک د توریالي دوی سنګر په مرمیو وویشته. دوړې شوې، د باروتو بوی شو، سمندر اخ کړل. توریالي په راکټ د ملي اردو په ټانک د راکټ ډز وکړ. هڅه یې دا وه چې خپل ځای بدل کړي، خو ملي اردو ډزې کولې او دوی ته یې وخت نه ورکاوه چې خپل ځای بدل کړي. جګړه ډیره توده وه. په کلیواله اصطلاح چې مور او زوی پکې نه پیژندل کېدل. غمي د خپل ټپي شوي ملګري سمندر پښه تړله او په ملي اردو یې ډزې هم کولې. کیڼ اړخ ته د توریالي ملګرو د سیمه ییزو پولیسو سنګر په راکټ وویشته. اتل غږ کړ چې 2 سیمه ییز پولیس یې وویشتل. توریالي ټولو ته مورال ورکاوه او خپله یې هم ډزې کولې. د سیمه ییزو پولیسو پیکاچي شریدونه خالي کول او بې حده ډېرې ډزې کولې. اتل او انګار چې غوښتل یې په سیمه ییزو پولیسو د راکټ ډز وکړي، د سیمه ییزو پولیسو په مرمیو ولګېدل. دا دواړه هم ټپیان شول. غورځنګ په توریالي غږ وکړ چې انګار او اتل دواړه ټپیان شول. توریالي بیا په توپان 12 شبکې غږونه پیل کړل، خو ځواب یې نه و. ښي اړخ ته د توریالي د ملګرو په منځ کې د ملي پولیسو د هوان ګولۍ ولګېده. 3 جنګیالي یې ټپیان شول. چا خپل ټپونه په خپله تړل، چا له نورو مرسته غوښته، څوک بېهوشه و او چا هم ډزې کولې او هم یې د ملګرو ټپونه تړل. له ښي اړخه پتنګ د ملي پولیسو په هغه لیکه د ګرنوف یو شرید تش کړ چې دوی خوا ته را روان شوي و
او په توریالي قومندان یې غږ وکړ چې 4 تنه یې وغورځول. توریالي او یو ملګری هم په ملي اردو ډزې کولې، هم یې ملګرو ته روحیه ورکول او هم یې په مخابره کې غږونه کول. غوسه ډیره ورغلې وه. په مخابره کې په توپان 12 غږ وکړ. بیا یې غږ کړ توپان 12. د ولسوالۍ مسؤل قومندان ځواب ورکړ چې اورم یې. توریالی تور او شین واوښت. په غوسه یې ورته وویل دا څه ریشخند وښی، اوس 2 بجې دي او زه له 11 بجو راهیسې په مخابره کې غږونه کوم، خو تاسو. قومندان ورته وویل څه ستونزه وه، ووایه چې څه شوي. توریالي په غوسه ورته ځواب ورکړ څه وشي، 4 جنګیالي مې ټپیان شوي دي، مرمۍ په خلاصېدو دي، مخامخ ملي اردو راباندې تعرضونه کوي. ښي اړخ نه ملي پولیس له ټانګونو سره د وړاندې راتګ هڅه کوي. موږ یې مخه نیولې او چپ اړخ ته د میرواکا په کلا کې سیمه ییز پولیس ځای پر ځای شوي دي او والي مو. بیا یې ورته وویل له ټپي ملګرو مو ډیره وینه تللې ده، یو موټر هم راولېږئ. قومندان ورته ځواب ورکړ سمه ده، خو تاسو ټپیان د سیمې په خلکو راوباسئ او پانسمان یې کړئ. توریالی په غوسه وویل زه مرم، تاسې مې سر لاندې ګوړې لټوئ، دلته په کلي کې هیڅوک نشته، موږ کلابند یو او تاسو وایي چې ټپیان په کلیوالو امن ځای ته ورسوئ. قومندان ورته وویل په لاره کې هم د حکومت ځانګړي ځواکونو کمین ناستی. بیا چوپ شو. تر لږه شیبه سکوت وروسته یې وویل سمه ده، مرستندویه کسان در رسیږي، نیم ساعته نور هم جګړه وکړه. مخابره یې کېښوده. ملګرو ته یې ډاډ ورکړ چې تازه دمې جنګیالي را رسیږي او د ټپیانو د لیږد لپاره یې موټر هم راغوښتی. لږ صبر پکار دی. جګړه توده شوه. توریالي غږ کړ چې مرمۍ مې خلاصیږي. یو ډز کوئ، که چیرې مرستندویه جنګیالي ناوخته راورسیږي نو مرمۍ مو خلاصیږي او حکومتیان مو ژوندي نیسي. د جګړې شدت شیبه په شیبه ډیرېده. ملي اردو، سیمه ییز او ملي پولیس د دوی سنګرونو ته رانږدې شول. هر چا ډزې کولې. د باروتو بوی و. شنې او تورې لوخړې پورته کېدې. توریالي اخ کړل، نور په ځمکه راولوېد. د څنګ جنګیالي باتور چیغې کړې او ویې ویل هله توریالی قومندان مرمۍ وخوړه. باتور په سینه کشۍ ځان توریالي ته راورسوه. په اړخ یې واړوه او ولیدل چې د توریالي په تندي یو مرمۍ لګېدلې ده. څو وار یې پرې غږ کړ چې توریالی قومندانه، توریالی قومندانه، خو توریالي غږ نه کاوه. 15 دقیقې وروسته تازه دمې جنګیالي د توریالي دوی سنګرونو ته راورسېدل. توریالی او نور ټپیان یې تر روغتیایي مرکزه ورسول. په روغتیایي مرکز کې ډاکټرانو ویل چې توریالي د ژوند پور پرې کړی دی او زنه یې ور وتړی. د شمشاد دوی په کلي کې د جګړې اوازه خپره شوه. چا ویل لیزري قطعې جګړه کړې، ځینو ویل چې واړه ډلګي جګړې ته تللی، خو ځینو ویل چې جګړې ته د توریالي ګروپ تللی دی.
شمشاد او تر توریالي کشر ورور ننګیالی خبر شول. د توریالي شمیرو ته یې زنګ وهل، ټلیفون یې ګول و. حق پاکیا خوا دېخوا کتل. د خپل کلي له حکومت ضد قومندان آسک یې د توریالي پوښتنه وکړه. هغه لومړی غلی شو، بیا یې ویل زه خبر نه یم. شمشاد تک توره اوښتی و او په کلي کې له یوه او بله پوښتنه کوله چې جګړې ته څوک تللي او له توریالي لالا مې معلومات لري او که نه. ځینو ویل موږ خبر نه یو، ځینو ویل نه هغه جګړې ته نه و تللی، او ځینو نورو ورته وویل چې له کوز کلي خبر واخلئ، هلته یې کلینیک ته مړي او ټپیان راوړي. د سولې پلار ملک فتح خان ته د کوز کلي د کلینیک مشر ډاکټر پښتون زنګ وهلی و چې توریالی په جګړه کې وژل شوی او جسد یې هلته په کلینیک کې دی. پاتې و ملګري هم ټپیان دي چې دوی تر درملنې لاندې دي، او خو د 3 تنو وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. ملک فتح خان ننګیالي ته زنګ وواهه او خبر یې کړ چې توریالی په جګړه کې وژل شوی دی. بیا یې ورته وویل چې د خپل کور نظم دې برابر کړي، مړی پسې دوی له سپین ږیرو سره یو ځای ځي. ننګیالی په لړزېدلو قدمونو خپل کور ته روان شو. تر خپلې دروازې یې ژړل. دروازې ته په رسېدو سره یې خپل کیڼ جیب نه دسمال راوویست او اوښکې یې پاکې کړې څو مور یې ملالۍ خبره نشي چې توریالی هم مړ شوی دی. ننګیالي په دربهار خپلې کوټې ته ګامونه اخیستل. ملالۍ له خپلې کوټې پرې راغږ کړ، ویل یې ننګیالیه څنګه وارخطا یې. هغه د خپلې کوټې دروازه راخلاصه کړه او مور ته یې ځواب ورکړ چې هسې لږ ضرور کار لري. په کوټه کې پر مخې وګوت وغځېد، ژړل یې، اوښکې له سترګو د باران په څېر روانې وې، خو غږ یې نه ایسته. مېرمن یې هیله کوټې ته راننوته. د ننګیالي په لیدو حیرانه ودرېده. غوښتل یې چې له ننګیالي د ژړا لامل پوښتنه وکړي او یا ملالۍ مور خبره کړي، خو ننګیالي ورته لاس وخوځاوه. هیلې ننګیالی په غېږ کې کلک ونیوه. څو شېبې ځان ته نږدې کړ، بیا یې پوښتنه ترې وکړه چې ولې ژاړې. د هغه اوښکې په مخ را روانې وې. په ژړا یې هیله پوه کړه چې لالی توریالی وژل شوی او جسد یې د کوز کلي په کلینیک کې دی. هیلې هم په ژړا پیل کړ. دې هم ژړل، خو د ننګیالي اوښکې په خپل پړونې پاکول یوه هڅه یې دا وه چې په دې کار سره هغه ته ډاډګیرنه ورکړي. ننګیالي هیلې ته وویل ملالۍ ادې تر هغه خبره نشي تر څو چې د ځواني مرګ توریالي لالا جسد راوړي. ته کور پاک کړه او بندوبست وکړه، خو پام چې ملالۍ ادې خبره نشي. مازدیګر و، ننګیالی په منډه له کوره ووت. ملالۍ پرې ورغږ کړه چې ننګیالیه زویه چېرته منډې وهې. هغه ځواب ورنه کړ، خو هیلې خپله ژړا کنټرول کړه، اوښکې وچې کړې او بیا یې وویل ملالۍ ادې هغه والیبال ته لاړه، ویل یې د شپې ته میلمانه راځي، تاسې کور پاک کړئ. هیله په کور کې اخوا دیخوا منډې وهلې، کور یې پاکاوه. د توریالي مېرمنې زرلښتې ورته وویل
هیلې ننګیالی لالا څنګه په منډه راغی او په منډه لاړ. خیر خو به وي. هیلې ورته ځواب ورکړ چې بېګا ته میلمانه لري او بیرون یې ملګري په تمه و، ځکه په بیړه له کوره ووت. زرلښتې وویل هیلې خورې د توریالي تلیفون بندۍ، ورته په اندېښنه کې یم، کار ته مې هېڅ لاس نه ورځي. خیر دی ته نن زما کار وکړه. هیلې وویل سمه ده ته ورشه او آرامه د له اولادونو سره یوه شیبه ویده شه. د ډوډۍ وخت کې دې زه له خوبه راویښوم. څو شېبې تېرې شوې وې. ملالۍ هیلې ته غږ کړه چې میلمانه راځي، نو زرلښته دې هم له خوبه راویښه کړي. خو هیلې ورته وویل هغه لږه ناروغه ده، کار یې زه کوم. شمشاد په کلي کې اخوا دېخوا ګرځېده چې د توریالي لالا پوښتنه یې وکړي. حیران پاتې و، لوری ورنه ورک و. له ډېرو شمېرو دایرولو یې د تلیفون د بټنو رنګ تللی و. بیا د حکومت د مخالف قومندان چغندر خان نظامي مرکز ته ورغی. زړه یې اخوا او دېخوا کړ. بیا یې په لړزېدلي غږ او پټه غاړه ورو وویل قومندان صاحب زما د لالا احوال راته راکړه. هغه چوپ شو، په خپل مخ یې دواړه لاسونه کېښودل. له شمشاد یې پټې د خپلو سترګو راغلي 2 څاڅکي اوښکې وچې کړې. بیا یې وویل خو ټلیفون یې بند دی. د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو، دا و د اور او مینې ناول 4مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.